بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ یو ټاپک کوو ایویډنسز اف ایوولوشن. دا ټاپک چې د کلاس 12 بایولوژي کې د ایوولوشن چپټر کې دی. ایوولوشن موږ دې ته وایو چې یو ارګانیزم کې چینج راځي او دا غنه بل ارګانیزم چې دی هغه جوړیږي دغه د موږ ایوولوشن وایو. په دې تیوري باندې یقین نه کوو صرف د ایگزام لپاره چې دی پریپیر کوو ځکه ضرورت ده. وسو لیمارکیزم تیوري چې دا هغه مونږ وې، ډاروینیزم تیوري مونږ وې، نیو ډاروینیزم مونږ وې. په دې درې تیوریانو کې مونږ دا وې چې په ارګانیزم کې چینج راځي دا غنه بل ارګانیزم جوړیږي. وس د دې خبرې ثبوت پکار دی چې آیا د ایوولوشن پرشتیا کیږي او کنه. نو د دې ثبوت پیش کولو لپاره ساينټیسټو دا پکار دی چې هغه ثبوت چې هغه پیش کړي یي سکاري چې هغه کړي. نو د دې په باره کې تاسو کلاس 12 بایولوژي کې دا څو خبرې دي چې ایویډنسز اف ایوولوشن چې د ایوولوشن ثبوتونه چې دي هغه څه دي. بیا دا کوم ثبوتونه چې دي د ایویډنسز دا په سټیپونو کې دي. د دې موږ اولنې سټیپ چې دی هغه نن وایو. هغه اولنې سټیپ سره چې ایویډنسز فرام کمپیریټیو اناټومي. کمپیریټیو اناټومي موږ وایو چې د ارګانیزم انټرنل سټرکچر چې سټډي کوي هغه ته موږ وایو اناټومي. کمپیریټیو موږ څه ته وایو؟ کمپیریټیو موږ وایو مشابهت. دوه سيزونه دي، ټیک شو. موږ وایو چې د دې سیس څه خصوصیات دي، بیا د دې سیس چې دي څه خصوصیات دي. څه خبرې داسې دي چې په دې کې نشته، په دې کې شته. څه خبرې داسې دي چې په دې کې نشته او په دې کې شته. دې ته وایي کمپیریټیو. نو د اولنی ثبوت لپاره د ارګانیزم څخه انټرنل ارګان راغستې دي، پاغه باندې بحث شوی دی. نو دا غینه ثبوت چې دی هغه پیش شوی دی. خو تاسو ته ما وایي چې بده موږ یقین نه کوو چې په ایگزام لپاره پریپیر کوو. نو کمپیریټیو اناټومي موږ دغه ته وایو چې انټرنل ارګانز مشابهت کې د مختلفو کمپیریزن کې د مختلفو ارګانیزم انټرنل ارګان. نو پای کې اولنې زموږ سره د هومولاګس ارګان. دا ټاپک موږ په دوه سټیپونو کې وایو. یو ټاپک په دې هډینګ باندې کې د هومولاګس ارګان، دویمه په دې کې د انالاګس ارګان. هومولاګس ارګان څه ته وایي؟ څه کوي؟ هغه اعضاء چې سیم سټرکچر چې دا غي سټرکچر سیمي خو فنکشن چې دا غي ډیفرنٹ دي. یعنی هغه اعضاء د مختلفو ارګانیزم، هغه ارګان د مختلفو ارګانیزم چې دا غي ساخت یو شانی خو کار چې دا غي بدلی. نو دغه ته مونږ وایو هومولاګس ارګان. د دې ارګان ایگزامپل مونږ راغسته د پور لیمز، یعنی د انسان د لاسونو چې دي ته مونږ پور لیمز وایو. نو که پرس کومه د هیومن هاند خبرو کو د انسان چې کوم لاسونه دي، نو دا انسان کوم لاسونه چې دي دا موږ د سره لپاره استعمالو، دا موږ استعمالو د گریسپینګ یا گریپینګ چې دی موږ وایو. مطلب دا دی په دې باندې موږ یو سیس چې دی غنیسو، په خپل پور لیمز باندې موږ یو سیس چې دی غنیسو. نو دا سټرکچر دی هاند دی، د دې فنکشن دا دی چې په دې باندې موږ یو سیس رانیسو. بیا بیټ وینګ مطلب د خاپیرک ته داغه چې کمپور لیمز دي، داغه د مخکینی لاسونه دي، ناغه د سره پر استعمالي د پلاینګ لپاره. ټیک تا ګوره سټرکچر سیم دی خو فنکشن ډیفرنٹ دی. مونږه یو سیس د رانیو لپاره مونږ د خپل لاس استعمالو، خاپیرک چې دی هغه د الوتو لپاره استعمالي. دا شان زموږ سره هارس لیګ دی، مخکینی دوه فور لیمز چې زموږ سره دي خو هغه لیګز لپاره چې دی استعمالي. نو دغه د سره لپاره استعمالي د رننګ اینڈ واکینګ. هغه د سره لپاره استعمالي رننګ اینڈ واکینګ. دا مخکینی خپې د مثال د پور لیمز دی. بیا زموږ سره ډالفین کلیپر دی، یعنی ډالفین سټرکچر چې کله تاسو وګورئ کنه دا هغه مخکینی داسې څنګهونه دا هغه پور لیمز په دې باندې هغه څه کوي، سویمینګ کوي. چې شي کوي سویمینګ پې کوي. ټیک شو. نو سټرکچر سیم دی. هیومن چې په سره پر استعمالي، خاپیره کې د سره پر استعمالي، اسی د سره پر استعمالي او ډالفین سره پر استعمالي. دا چینجز ولې دي؟ دوی دا خبره کوي چې د دوی انسیسټر سیم وو، د دوی آبا او اجداد یو شان وو، خو دوی مختلف انوایرنمنت ته رالو. انسان یو انوایرنمنت ته لاړ، بیټ بل انوایرنمنت ته، هارس بل ته، او دا چې دی ډالفین چې دی بل ته. نو د دوی عادتونه بدل شو. نو د دوی پور لیمز هغه کم عادتونه چې دي یا چې دغه کم فنکشن دی هغه بدل شو. نو دې ته ویل کېږي هومولاګس ارګان، او دا د کمپیریټیو اناټومي یو مثال شو. بل زموږ سره انالاګس ارګان. انالاګس ارګان موږ دې ته وایو چې سټرکچر ډیفرنٹ دی خو فنکشن چې دی هغه به سیم وي. لکه موږ د څنګهونو خبرو کو وکړي، څنګهونو خبره موږ کوو. که بیرته تاسو وګورئ دغه چې کمپور لیمزي هغه تخطوري د دې برډ او بټرفلای په مقابله کې. ټیک شو. هغه د څه لپاره استعمالي؟ الوتو لپاره.
که برډ ته تاسو ګورئ د هغې چې کوم پور لیمزي د دې سټرکچر د بیټ نه چې دی بدل دی خو فنکشن یې څه دی هغه هم د الوتو لپاره استعمالوي بټرفلای ته تاسو څه کوئ د هغې چې کوم څانګونه دي نو هغه هم د دې برډ او د بیټ نه چې دی بدل دي خو هغې هم د څه لپاره استعمالوي د الوتو دپاره فنکشن چې دی هغه سیم دی نو دغې ته موږ وایو انالاګس آرګن ټیک شو نو دا هر څه ولیکېږي دوی مختلف انوایرمنټ کې چې دی پاتې شوي دي دوی دا ثبوتونه پیش کړي دي چې مختلف انوایرمنټ کې پاتې شوي دي هغه عادتونه دوی اپناو کړي دي او د هغې انوایرمنټ یې کتلي او د هغې مطابق چې دی هغه خپل کار کوي د دوی د مختلف آرګنز نو ایویډنس اف ایولوشن موږ دې ته وایو اوورویو لرکومه ایولوشن موږ چینج ته وایو یو ارګانیزم کې چینج راځي دغه نه بل ارګانیزم جوړیږي د دې لپاره درې تیورانې پیش شوي دي لیمارکزم ډاروینزم او د هغې نه علاوه نیو ډاروینزم نو بیا د دې ایولوشن ثبوتونه پکار دي بیا دا ثبوتونه په سټپس کې پیش شوي دي پکې آنلاین سټپ ته کمپیریټیو اناټمي کمپیریټیو موږ دې ته وایو چې ارګنز موږ راوالو د هغې مشابهت یو بل سره کوو د دې سیمیلریټیز ډیفرنسز چې دی هغه ګورو اناټمي دې ته انټرنل ارګن مختلف ارګنزم یې راغستي دي د هغو انټرنل ارګن یو بل سره څه کړلی مشابهت کړلی نو په دې کې هومولاګس ارګن دي چې د دوی سټرکچر به سیم وي خو فنکشن به ډیفرنټ وي انالاګس ارګن دا دي چې سټرکچر به ډیفرنټ وي خو فنکشن چې دی هغه به سیم وي لکه په دې کې انسان دی خاپیرک دی اس دی او ډالفین دی د دوی چې کوم پور لیمز یعنې دا کوم لاسونه چې دي مخکیني دوه خپې یا دوه لاسونه هغه د مختلفو کارونو لپاره استعمالیږي سټرکچر یې سیم دی دا ولې د دوی انسیسټر چې دی هغه یو شان خو دوی مختلف انوایرمنټ ته رالو د هغو کارونه چې دی بدل شو دغه شان بیا زموږ سره انالاګس ارګن دی کوم څانګونه چې دي د په بیټ کې یو شان دي په برډ کې بل شان دي بټرفلای کې بل شان دي خو فنکشن چې دی هغه زموږ سره سیم دی نو په دې کې هم ټول دغه د انوایرمنټ خبرې چې دی هغه راځي نو دا به ایولوشن ایویډنس اف ایولوشن کې دا اولنی ټاپک او ایویډنس فرام کمپیریټیو اناټمي په دې کې بیا مایکروبیولوژي دا په دې کې 15 سټپونه نور دي ان شاء الله یو سټپ چې زه کوشش کوم چې هغه تاسو ته چې کور کوم دا چپټر تاسو ته زر چې هغه ختم کوم په دې پوه شوي ځان سکرین شاټ یا ویډیو ډاونلوډ کړئ تاسو مرزي دا نور ملګرو سره ضرور شیر کوئ تھینک یو ډیر مننه